بسم الله الرحمن الرحیم. نوې کول به د سوري لاندې ناست وي، نوې کول به د سوري لاندې ناست وي، د پټي کې که د امن بوټی نال شي. ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ او دا هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د ژوند نه به مزې اخلئ. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ ژبې شاعرانو نه نوي شعرونه ریکارډ کوي. هم په دغه سلسله کې راغلي وو جان بادر مانیروال صاحب خوا ده، هغه نه به شعرونه هم ریکارډ کوو، یو څو خبرې به ورسره هم کوو. جان بادر مانیروال صاحب خپل پروګرام کې اردار کړی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو. ډېره مننه عبدالله جان بچې، زه ډېره شکرګزار یم چې په دې نوي کول کې زمونږ د خپلې ژبې د پښتو باره کې چې کوم دی یو شعور را پیدا کېږي. دا زمونږ مورنۍ ژبه ده، نو پکار دی چې مونږ د خپلې ژبې سره مینه وکړو. نو د دې کشر کول ډېر زیات شکرګزار یم چې دی کې دا مینه را پیدا کېږي او دا ډېره ښه خبره ده. ډېره مننه. موږ هم پېژنو، داسې به ډېر ملګري به پېژني، خو پیج کې به یو نیم کس داسې وي چې تاسو به نه پېژنئ، د هغوی دپاره لنډه پېژندګلو وکړئ. مننه. جان بادر مانیروال یم، د بره مانیرۍ اوسېدونکی یم او نن سبا زمونږ د کام کلم صحابی چې دا یو ادبي او کلتوري تنظیم دی، د هغې صدر یم. او شاعري د کله نه شروع کړې وه جي؟ زه خو دا دعوه نشم کولی چې زه شاعر یم. شاعري ډېر ګران شی دی، خو دا ده چې ټول عمر مې همدې شاعرانو لیکوالانو سره تیر شو او دا ځکه چې دا عمده خلک دی، دا شاعران، لیکوالان، ادیبان چې دوی د خپله پښتو ژبه ژوندی ساتلې ده، نو دوی سره مې ټول عمر تیر شو. په دغه وجه زه هم لږه لږه شاعري کومه. نو شاعري خو ما لکه کالج کې ولا مونږ هلکانو چې شاعري ما شروع کړې ده، خو ډېره شاعري مې کړې نه ده. کتاب راغلی دی که نه؟ مخکې به وخت کې به راځي؟ نه صاحبه، کتاب خو چاپ نشته دی. البته مونږ د کام کلم د طرف نه یو تذکره چاپ کړې وه چې هغې کې تقریبا د یو 4.5 شاعرانو کلامونه مونږ را جمع کړي دي او د هغې نوم دی د کام کلم. نو هغې کې زما کلام هم شته دی او نورو ملګرو هم چې د چا کتابونه ناچاپه دي، نو د هغې کلامونه هغې کې شته، چاپ شوي. ډېره مننه. او کوم شاعر ډېر اورئ او خوښوئ یې؟ د شاعري دوه قسمه وي، یو ته رومانوي شاعري وایي چې هغې کې د عشق او د محبت او دا خبرې د حسن او د جمال، دا هم د یو ضروري اړخ دی د شاعرۍ. او یو شاعري چې کومه ده نه، هغه د ولس د غمونو او د دردونو او ولس ته چې کومې مسلې را پیښي او د هغې پکې هغه عکاسي کېږي. نو زما زیاتره هماغه شاعري خوښوي او هغه چې چا هم کړې ده، دغه شاعري چې کوم ده نو هغه زه خوښومه. که هغې کې مونږ زاړه شاعران والو لکه خوشحال خټک شو یا رحمان بابا دی شو او بیا اجمل خټک دی شو، یا اوسني دور کې چې کوم دی رحمت شاه سایل دی، ډاکټر خالق زیار دی، د دې قسمه خلکو شاعري لکه زما ډېره زیاته خوښه. او مینوالو کتونکو سره خپل یو کلام شریک کړ. ډېره مننه. ډېره مننه. نو زمونږ د پښتنه خاوره باندې چې کوم جنګونه او کومې دهشتګردۍ او کوم حالات تیر شو، نو دا ضروري خبره ده چې هغه څوک احساس لري نو هغه محسوسوي. نو هغه ما چې کومه شاعري څه لږه ډېره کړې ده، نو هغه هم د دې امن او د دې خاورې په باره کې ده که نه. او نن سبا په ټولې دنیا ته د امن ضرورت دی، خو د پښتنو ته ډېر ضرورت دی ځکه چې دوی ډېر زیات پردو جنګونو کې وځپلی شو، ډېر خراب شو. نو دا د امن په حواله باندې یو څو شعر درته وایم. زه دغسې خو نشم ویلی، زه ترنم کې درته وایم. ترنم کې ووایه. ترنم لا سپرلیه راشه ځان سره غنټول ګلاب راوړه، خوشحالي راوړه امن هما
ګوره جناب راوړه زمونږ ورانې حجرې بیا آبادول غواړو زمونږ ورانې حجرې بیا آبادول غواړو ته ورله ځان سره منګې راوړه رباب راوړه ته ورله ځان سره منګې راوړه رباب راوړه د کام بچو له مې ټوپک او بارود نه دي پکار د قام بچو له مې ټوپک او بارود نه دي پکار ورله قلم راوړه جانانا هم کتاب راوړه ورله قلم راوړه جانانا هم کتاب راوړه دا چې مو وژني دا پسه آخر ګناه مو صدا دا چې مو وژني دا پسه آخر ګناه مو صدا د دغه خلکو نه د ځان سره جواب راوړه د دغه خلکو نه د ځان سره جواب راوړه چې فرقې نه وي د یووالي راله درس راکړي چې فرقې نه وي د یووالي راله درس راکړي هغه امام راوله هما هغه محراب راوړه هغه امام راوله هما هغه محراب راوړه د نفرتونو دا کتاب بدلول غواړي د نفرتونو دا کتاب بدلول غواړي ته ورله نوې شان مضمونه نوې نصاب راوړه ته ورله نوې شان مضمونه نوې نصاب راوړه چې پې بدل شي دا پیکه پیکه ژوندون زمونږه چې پرې بدل شي دا پیکه پیکه ژوندون زمونږه ما نیروال وایي یو ناره د انقلاب راوړه ډېره مننه ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د جان مادر مانیروال صاحب کلام واورېد او ترنم کې ورته امید دی تاسو به ځینې خوندونه اخیستي او ډېر مزې به ترې اخیستي جان مادر مانیروال صاحب دغه یو کلام ونه پرېږدم غواړم چې مینهوالو سره یو بل کلام هم شریک کړي مننه ډېره د ګلونو بویولو ته مې پرېږده لږ د زړه خوشحالولو ته مې پرېږده د فطرت حسن په سترګو کې رانغاړمه د فطرت حسن په سترګو کې رانغاړمه رنګینو راټولولو ته مې پرېږده رنګینو راټولولو ته مې پرېږده د بارودو په لوګو کې یما ورک شوی د بارودو په لوګو کې یم ورک شوی لټوم ځان لټولو ته مې پرېږده لټوم ځان لټولو ته مې پرېږده د وطن تصویر په وینو کې لت پت شو د وطن تصویر په وینو کې لت پت شو د تصویر صفا کولو ته مې پرېږده د تصویر صفا کولو ته مې پرېږده دا چې مړېږمه هم پړېږمه دا ولې دا چې مړېږمه هم پړېږمه دا ولې د دې راز معلومولو ته مې پرېږده د دې راز معلومولو ته مې پرېږده د جنګونو فسادونو یم ستړی د جنګونو فسادونو یم ستړی قرار غواړمه غوښتلو ته مې پرېږده قرار غواړمه غوښتلو ته مې پرېږده نوې کول مې د تاریخ نه خبره نه دی
نوې کلمې د تاریخ نه خبر نه دی خبرومه خبرولو ته مې پرېږده خبرولو ته مې پرېږده زما فکر کې د امنا یو دنیا ده زما فکر کې د امنا یو دنیا ده جوړولو ته مې پرېږده جوړولو ته مې پرېږده پښتون کام مې د غفلت په خوب وده دی پښتون کام مې د غفلت په خوب وده دی ویښولو ته مې پرېږده ویښولو ته مې پرېږده د دنیا قامونه برابر لاړله د دنیا قامونه برابر لاړله زه هم غواړم برتللو ته مې پرېږده زه هم غواړم برتللو ته مې پرېږده نفرتونه دې د ځان سره سنبال کا نفرتونه دې د ځان سره سنبال کا زه شیندم مینا شیندلو ته مې پرېږده زه شیندم مینا شیندلو ته مې پرېږده نورې ژبې دې د نورو مبارک شي نورې ژبې دې د نورو مبارک شي خپلې ژبې زوتولو ته مې پرېږده خپلې ژبې زوتولو ته مې پرېږده د وطن نغمې خوږې په غوږو لګي د وطن نغمې خوږې په غوږو لګي مانیرواله اورېدلو ته مې پرېږده مانیرواله اورېدلو ته مې پرېږده ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د جان بادر مانیروال صاحب ښکلي کلامونه واورېد امید د تاسو په ترې خوندونه مزې اخیستي او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو په اخره کې مینوالو ته څه میسج ورکوئ ډېره مننه زما خو همدغه میسج دی چې نن د دنیا چې کومه ترقي کړې ده په مخ روانه ده نو د دې دوه خبرې دي یو علم دی یو هنر دی نو زما کشر کول ته دا خاص دی چې دی د علم او هنر په توجه کی او ټول پښتنو ته مې دا خاص دی چې قامونه چې په ترقۍ شوي دي نو هغوی په خپلو ژبو کې چې کوم دی نو هغوی په مخ کې تللي دي نو خپلې ژبې له لغون ته وده ورکوي ځکه چې دا زمونږ پیژنګلو ده دا زمونږ مورنۍ ژبه ده دا د مور په غېږه کې زده کېږي او اکثر قومونه دا چې زه بار وایم چې چا ترقي کړی نه خپلو ژبو کې تعلیم کړی دی زمونږ خو بدقسمتي ده چې زمونږ ژبې ته دومره پام چې ته حکومتونو ریاستونو نه دی کړی خو موږ خپل قوم له خپل پښتون قام له پکار دی چې موږ د خپلې ژبې سره مینه ولرو او دې له وده ورکړو دا زما پیغام دی ګرانو کتونکو پروګرام ختموم با زمین مانیروال صاحب طرف ته زما په خپلو شعرونو خپل پروګرام راغونډ کړي ډېره مننه موږ خو جان بهادر لاله هم شکریه ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړو او موږ سره میلاو شو داسې لنډ تنګ وخت کې نو زموږ څه شاعري ده خو داسې مزاکي غونته دغه د دې وخت سره لګي چې راشه لږ پوښتنه مې د حال وکړه او خیر د که راتلی نه شي مسکال وکړه راشه لږ پوښتنه مې د حال وکړه او خیر د که راتلی نه شي مسکال وکړه حال به د زړګي او بل ته ووایو لالا په دې موبایل نمبرو کې په سر کې په ټولو کې 0 و 3 ورپسې دا 0 زه دی ته امر یو کې عدد انو 0 315 44 که نه داسې ورپسې بیا ځي انوال به د زړګي او بل ته ووایو 0 315 باندې کال وکړه مختصر کړی دی ما او خیر د که راتلی نه شي مسکال وکړه او هغه ورځ به کومه وي چې یو شو مونږ هغه ورځ به کومه وي چې یو شو مونږ او پورته کلاسونه داسې سوال وکړه خیر د که راتلی نه شي مسکال وکړه او زړه مې سم ستی شو ستا په مینه کې زړه مې سم ستی شو ستا په مینه کې او بلې دې لمبې ورباندې خیال وکړه او خیر د که راتلی نه شي مسکال وکړه نو داسې دروغ نه دي حقیقت وایي داسې دروغ نه دي حقیقت وایي او یقین په دې وینا د مانیروال وکړه او خیر د که راتلی نه شي مسکال وکړه موږ په دې ځای خپل پروګرام ختمو او که زموږ نه د پروګرام کې څه غلطي شوي نو بخښنه غواړو تر بل پروګرامه پورې موږ ستاسو نه اجازه اخلو د الله په امان